حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بدو قربانی کولی او چې چا به تاسو کدا غوړي کې وی بذالک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو قربانی زمازان پسې دا او دا یو محمد مصطفی پسې دا او په دې خبره ما رسول الله مبارک عمل کړو چې یو قربانی ما پسې کوا سبحان الله چون کې دا خاندان نو په دا باندې زوخته نو د مبارک ته چې نو د قربانی امر کړی دی کټول امت ته امر کړی دی دا امت لکان دی دای لکات نور کوي نو ادا پر قربانی په کې باندې نه کوي نو دا قربانی به کله کوله امت بوج کېدا هغه باندې زميره فرضوي دی نږدې دی وتا مثلا ته ویل چې قربانی کې ما یادو ما پسې یو قربانی کوا ما یو بیان کړی یو ملازم هغه ټیم کې نه تو خیره په بیا رستو سچېټی لیکلو چټی لیکلو مدرسې تراځي چې دا هغه رسول الله مبارک امر کړی هغه ترواده او موږ چې قربانی کوو خیرات کوو نبی اسلام په سلاله کو دا نه رواده نو ما یاره ته خودمه کمزورې مولای ربنا پان در باندې نه خرابو مله دي چټ پلی بل اړه ورته لیکلو ګل مې فرین صاحب علم باندې دی باندې فامیانو کوي چې نبی اسلام حضرت علی سے امر وکړ نبی اسلام په ناروا او امر چاته نه کوي په ناروا امر کوي چاته ها جی پته ولګی چې خیرات نبی اسلام په سید علاله نبی اسلام په سره په ناروا امر نه کوي چاته سم دغه چاته امر کوي پاگل لازم ده مونږ ته امر نه دی کړی په مونږ لازم نه ده چې عقل چا کینو په دې خو کوئی چې محمود پر خیرات خوشالي کیږي سبحان الله قربانی څخه باندې راځي مالداران خامخا وس کوي نبی اسلام په قربانی کوي ابو داود شریف دویم حدیث دی کان النبی صلی الله علیه وسلم یضحی بکبشین اقرنین نبی اسلام قربانی کولا په دوه ګډان خکرور باندې او بیا چې کله حلال کړل دعا وی کولا اللهم تقبل من محمد ومن امه محمد صلی الله علیه وسلم الہ مالن قبول کی او قیامت ته چې څومره امتیان راځي دي ټول نه قبول کړي بس انسان مونږ ته ضرورت دی ستاسو ضرورت راځي ها کجوري شریف پیوا استاګه د الله رحمت در باندې نازلې کې لږ ګناهونه دي معاف کیږي لږ درجه دي اوچتيږي کای نه وایي دا مقام کوي ور باندې اسم کوي هغه مبارک څه فرمایي هغه دا فرمایي چې اذان شي په ما سو درود شریف وایي او په جنت کې یو مقام دی په تمام انسانانو کې یو کس ته تعالی ورکړي هغه ته وسیله کیږي وې زما امید دي چې الله به ما ترا کوي او تاسو چې کچا مال فردا دعا وکړي چې دا مقام محبوب ته ورکړي نو حلت له شفاعت زبا کست شفاعت زما حلال شو شفاعت په دا انسان ته تاسو چې کله اذان ورسره دعا کوي تاسو درود پرېږدئ درود وایي اذان پسې ابو داود شریف حدیث کې درود راغلی درود وایي بیا دا دعا وکړي چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه نسوي تاسو آت محمد الوسیله معنی څه شو ورکه نبی اسلام ته وسیله مقام وایي وایي په معنا یې کوي رب دې وکړي ورکی نبی اسلام تا وسیله مقام نو محبوب دا شفاعت بیا کوي کنه صدا دعا ورته کوي بعض خلک دا سوي دا بعض جمهور رائے نه بعض علماء رائے را چې عمل ثواب نبی اسلام ته نو بعض علماء ویل په دې شان ندي چې ثواب ته څه ضرورت لري څه ضرورت دی بخل خو اکثر جمهور علماء ویل چې دا جایز دي دا ناروا نه دي ولی نبی اسلام او صحابي عمره روان دي محبوب ته فرمای لا تنسان عن صالح دعواتکم تاسو بل تلل خیر دعاګانې کوي وما پکې یاد نه باسه امام په دعا کې یاد کوي ویني قتل نبی اسلام او سلام په دعا کې یادول په دعا وسنګ کې الہ شان اوچت خدای نوري موچت کې دغه دعا الہ وسلم مقام قاسم ورکه زم دعا غواړم خدای هغه ورته ورکه وای پیانو باندې دعا ونه کې زموږ کې یو پیدا شوی دی هغه بچا سره کې هغه څنګه دعا کوي خدای نبی اسلام ته بخښنه نصیب کړي آیا بالله ما ته یو چا ټلیفون کوي دی وی د مناظره سره کومه او چې څوک دا خبره کوي چې نبی اسلام بخښل شوی دی ما ته پته نشته چې خدای په بخښلي کوي نه وایي ټول وایي استغفر الله ما ټلیفون والا ته په ټلیفون کې وایي چې کمزور ایمان دی تا نه ایمان پسې ترې دا ټلیفون ما ته کې دا د مناظره خبرې دي سره کافر بي دین زندګي سره ما باندې مناظره کوي مناظره خدا سے چا سکیږي چې مسلمان می په دلیل کویږي په خبره کویږي هغه د نبی اسلام ایمان نه مانی او تر هغه سره مناظره کې ایمان درکې دا سب دی وو په مردان کې بیان دلال مالته او خدای شیخ القرآن وا
ویدل تخذ شیخ القرآن دا ماخستان کې دا دعا کوي هر مانځنه دعا ترجمه نرسو دعا کوي ویټول دعا وکړي چې خدای د نبی اسلام ته بخښنه نصیب کړي نو دغه دعا مو کوي ګوري دا مستاسو دا په ایمان کې بیا شرط دی یا په بخشش کې بلکې د قرآن کریم په آیت کې شک راځي یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر معروف ته فرمایي ستا چې مخکې څه خطیات دي او ورستو را روان دي دا ټول تا ته معاف شي سبحان الله مغفرت مخکې شوی دی خلاص مغفرتونه غواړي البته که دعا کی یادیږي رفع د درجاتو لپاره د مقام د وسیلې لپاره هغه ثابت دی محمود فرمایي ما ته د وسیلې مقام دعا چاوخ ته زما شفاعت ورته حلال شي نو دې کې دا شرط لګ الفاظ مقدروي دا چې الله ما دا عمل وکړ کدا تا مقبول وي استاف علم تدبیر کې دې تساج المقرر وي نزيد خپل غرض تعالی محمد مصطفی ته پیش کوم ثواب دا څه الفاظ دا مو طرف درجات نورم کیږي دا فشار چتي